حج عمره د خدای د مینې او کرم سفر دی. حج عمره د خدای د مینې او کرم سفر دی. چته چې ورسې په ژوند کې محترم سفر دی. حج عمره د خدای د مینې او کرم سفر دی. چې د ټول ژوند ګناهونه په یو آن معاف شي. چې د ټول ژوند ګناهونه په یو آن معاف شي. دومره سپېڅلی د دې ښار د پاک حرم سفر دی. دومره سپېڅلی د دې ښار د پاک حرم سفر دی. چته چې ورسې په ژوند کې محترم سفر دی. حج عمره د خدای د مینې او کرم سفر دی. حج عمره د خدای د مینې او کرم سفر دی. چته چې ورسې په ژوند کې محترم سفر دی. حج عمره د خدای د مینې او کرم سفر دی. دا چې مالک د عرش وغواړي و دې مقام ته. دا چې مالک د عرش وغواړي و دې مقام ته. تند د زړه به یې شي ماته د زمزم سفر دی. تند د زړه به یې شي ماته د زمزم سفر دی. چته چې ورسې په ژوند کې محترم سفر دی. حج عمره د خدای د مینې او کرم سفر دی. حج عمره د خدای د مینې او کرم سفر دی. چته چې ورسې په ژوند کې محترم سفر دی. حج عمره د خدای د مینې او کرم سفر دی. چې دعاوي عرفات کې ذوالجلال قبلوي. چې دعاوي عرفات کې ذوالجلال قبلوي. د صفا مروه حرا او ملتزم سفر دی. د صفا مروه حرا او ملتزم سفر دی. چته چې ورسې په ژوند کې محترم سفر دی. حج عمره د خدای د مینې او کرم سفر دی. حج عمره د خدای د مینې او کرم سفر دی. چته چې ورسې په ژوند کې محترم سفر دی. حج عمره د خدای د مینې او کرم سفر دی. چې په خپل درودونه سلامونه اوري. چې په خپل درودونه سلامونه اوري. دا بیا د ګل ګل مدینه دا ګل صنم سفر دی. دا بیا د ګل ګل مدینه دا ګل صنم سفر دی. چته چې ورسې په ژوند کې محترم سفر دی. حج عمره د خدای د مینې
او کرم سفر دے حج عمره د خدای د مینې او کرم سفر دے چته چې ورسې په ژوند کې محترم سفر دے حج عمره د خدای د مینې او کرم سفر دے فضل الرحمن فضل د دیس پر ارمان لرما فضل الرحمن فضل د دیس پر ارمان لرما لخدای غړم د سپېڅلې معظم سفر دی لخدای غړم د سپېڅلې معظم سفر دی چته چې ورسې په ژوند کې محترم سفر دی حج عمره د خدای د مینې او کرم سفر دی حج عمره د خدای د مینې او کرم سفر دی چته چې ورسې په ژوند کې محترم سفر دی حج عمره د خدای د مینې او کرم سفر دی